اوس چې کله تاسو جماعت ته راغلی دغه عذرونه نشته دی جماعت ته راغلی نو صف بندي ده اول له سر نه صفونه جوړول دي نو شریعت حکم دا دی سووا صفوفکم فإن تسویة الصفوف من اقامة الصلاة صفونه برابر کوي ځکه چې صفونه برابرول دا د مونځ شرایطو د مونځ په احکاماتو کې دی چې مونځ به د هله قایمېږي صحیح مونځ به هله وي چې ستا صف صحیح وي نو صف صحیح کول طریقه دا ده حدیث پاک کې راځي چې کومه دان سبا کې دا پټې لګېدلي دې کې به د دې مطابق خو تاسو پونده کېدی دا مخکنی ځای کې نه شادني ځای باندې پونده کېدی ځکه چا چې نمبر خپله چا 12 نمبر خپله نو که تاسو انګوټان برابر راولی نو مخکې رستو راځي نو پوندې ټولو برابر راولی بیا که مخکې سړی خپه 6 نمبر ده که 5 نمبر ده که 12 نمبر ده که 10 نمبر ده صف به برابر وي اوږه اوږې سره برابر کوي پونده سره برابر کوي او د صف کې اکثر جماعتونو کې کارپېټې لګېدلي یا نښه لګېدلي کوم چې شا دې باندې پوندې سر چې کوم دی هغه راولی نو دې سره به ستاسو صفونه برابر وي د نبي علیه الصلاة وسلام طریقه دا وه چې لمونځ ته به ودرېده صفونه به مکمل شلو نو ښي طرف ته ګس طرف ته به وکتلو چاته به مخکې شه چاته به شاته شه صف به برابر شو تر دې پورې چې صحابي فرمایي چې مونږ دا خیال وکړو نبي علیه الصلاة وسلام چې اوس دو پوه شوي دي نو سوی نه وي یو ورځې چې ویې کتله یو کس سینه چې کوم دی هغه د صف نه بار ده نو نبي علیه الصلاة وسلام ارشاد فرمایي عباد الله د الله بندګانو لتصون صفوفکم یا خو دا صفونه خامخه تاسو خامخه برابروئ او لیخالفن الله بین وجوهکم ورنه الله به ستاسو په زړونو کې مخالفت پیدا کړي نو دې معلومه ده شله چې صف کله یو ځای وي او یو بل سره سړی جوخ ولاړ دی د هغې برکت به دا وي چې دغه محلې والو کې یو بل کې اتفاق او اتحاد وي او چې کله یو بل لرې لرې ودرېږي د هغې د وجې نه منځ کې شیطان راځي د هغې د وجې نه بیا څه کېږي زړونو کې اختلاف پیدا کېږي نن که ته خلقو ته وینا وکړي جنازې کې ولاړ دي اواز کوه چې صف صحیح که څوک هغې ته تیار نه دی هر سړی مخې دلیل راکوي قبله وړوکې نه ځای نه دی قبله غټه ده لهذا جماعت چې کوم یې هغه تروخ دی که بوډه کاږه ده کاږه به ولاړ وي خو لکه ستا خبره بیا څوک هغه ټایم کې نه ووایي چې دا واقعتا قبلې ته رخ کول دا لازمي دي یا جماعت کې ورته اواز وکړه چې لوغونه شاته شه یا مخکې شاته په دې باندې قار راځي نو د نبي علیه الصلاة وسلام طریقه دا وه چې خلقو ته به وینا کوله چې خپل صفونه دا برابر کوي او یو حدیث کې دي داسې برابرو لکه څنګه چې مونږ خلق تیر برابري داسې بالکل نیغ صف به ساته او د هغې باره کې مونږ ته حکم راکوه چې صفونه خپل برابروئ یو حدیث کې دي په شاګانو به لاس و چې دا صف برابر کوي مخکې وروستو کسان پاتې نشي او بیا ارشاد فرمایو استوو صفونه برابر کوي ولا تختلفوا او یو بل نه لرې لرې بیس کې اختلاف مه راولئ فتختلف قلوبکم ستاسو زړونه چې قلوبکم ستاسو زړونو کې دننه به الله اختلاف پیدا کړي نو صف یو بل سره جوخ دومره جوخ ومنه چې بیا تنګ شي بیا لیکن بل سره بل کو برابر چې کوم دی هغه صف جوړول پکار دي بیا د امام شاته به کم کس ودرېږي نو نبي علیه الصلاة وسلام وفرمایل لیلیني منکم اولو الاحلام صاحب عقل او کم چې تاسو کې پوه کسان دي هغه د امام په شاته ودرېږي ځکه چې کیدی شي د امام مونځ چې کوم دی خراب شي څه مسله وینه روانه شله شاته کس ته مسله معلومه ده نو هغه چې سینه امام ځي نو هغه به پوه شي د هغه به راشي مخکې دی په ځای امامتي وکړي او که مخکې شاته انتهایي جاهل کس ولاړ دی هغه ته څه پته لګي چې څه مسله ده که امام سلام وګرځه ته به سلام ګرځولي شاته خلق به هم سلام ګرځولي دغه وجه مسایل به ورته نه معلوم نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي چې زما خوا کې هغه کسان ودرېږه چې عقل واله دي او پوی والا دي ثم الذين يلونهم بیا هغې سره پوی والا هغې سره پوه والا چې کوم دی هغه سره صفونه جوړ کوي او بیا یسوي صفوفنا حتى اذا قمنا الى الصلاه فاذا استوينا كبر چې کله به نبي علیه الصلاة وسلام صفونه برابر کړل او بیا به وکړو صفونه برابر دي نو بیا به اعلان وکړو چې به هغې نه وروستو به بیا تکبیر به شروع وکړو الله اکبر به ویل او بیا صف طریقه دا ده چې اول نه کوم کسان راغلي دي نو اولنی صف مکملول دي دا نه چې دې کې دو کسانو کته ورته ځای پاتې دی دو بره ورته پاتې دی سړی د رکوع تلل هغه شاته الله اکبر ووي دا طریقه غلطه ده داسې د نبي علیه الصلاة وسلام دې نه منع کړې ده اول نه به صف برابروئ حکم د شریعت دا دی چې کله امامتي ولاړئ د جومات ته چې راځي وقار سره راځه منډې مه ووه چې دا ما نه رکوع لاړه کم چې تاسې وموندو تا ته ثواب میلاو شو کم نه لاړه هغه دوباره بیا وکړه موږ شاته دښتې نه لهذا دا طریقه چې جومات کې منډې وول صف کې زیشته شاتنی صف کې الله اکبر ویله کته کېدلو چې دا رکعت د ما لاړ نشي دا طریقه د شریعت دې نه منع کړې ده لهذا د دې خیال ساتل پکار دي او دغه شان ته چې یو صف مکمل شو بل مکمل شو کم کس کسان چې نیم دي هغه آخري صف کې راشي کله که سړی سلام وګرځي دې غاړه ته 15 کسان زیشته دې غاړه ته 15 شاته جدا صف جوړ شوی دی
د دې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړی ده. او یو حدیث کې ارشاد فرمایلی دی چې تاسو کې کوم داسې کس و چې هغه جدا مونځ کړو شاته نو هغه ته ویلي شاته تا مونځ نه شي دوباره مونځ وکړه. نبي علیه السلام ته دوباره مونځ وکړه. نو اولنی صف دا برابرول پکار دي. صفونو ترتیب به څنګه وي؟ نو صفونو ترتیب دا دی چې اول نه سړي مشران شاته ورپسې بیا ماشومان. او که داسې دي که تاسو لمونځ کوئ چې هلته زنانه هم دي لکه کور کې اکثر تراویح کوي صف دی نو هغه به شاته چې کوم دی خپل زنانه به د بچو نه هم شاته ودرېږي. اگر چې خپل بچي ولې نه وي د هغو نه به هم شاته ودرېږي. او د هغې طریقه هم نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغې نه ښودلې ده. الا احدثکم بصلات رسول الله صلی الله علیه وسلم. صحابي فرمایي د نبي علیه الصلاه والسلام د مونځ طریقه راته ښیمه. هغه مونځ ودراو اول نه د سړو صفونه او پسې د بچو صفونه او بیا د پسته د هغې نه مونځ طریقه وښوله. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مونځ طریقه ده چې اول نه به د سړو صفي او پسې به د بچو صفي. او یو حدیث کې دی توسط الامام امام میز کې راوالی داسې چې امام کس کې ولاړ دی ټول خلک یو غاړه ته ولاړ دي بره غاړه ته سورازي بره ښې غاړه ته ودرېږي ګسه غاړه ته نه ودرېږي. دا هم د شریعت نه خلاف خبره ده. دواړو غاړو ته برابر چې صف دواړو طرف نه هغه برابر وي. امام چې کوم دی هغه میز کې راولی وسد الخلل میز کې خالي چې کوم دی هغه پوره کوي.